نن چې موږ د چا جراحي کو هغه یو مسلکي کس دی چې منډې ځغاستې ټوپونه او ټول کارونه یې چون برخه ده. ډیر فعال دی په خپل جوینټ کې، خو د هغه د ملا د ډیسک ستونزه پیدا شوې ده. اوس مو د هغه د ملا جراحي داسې کوو چې نه به هډوکې پرې کوو نه به عضله پرې کوو. سو له جراحي وروسته هم د هغه منډې ځغاستې او ټول فعالیتونه هماغسې پاتې شي او خو د عادي فعال ژوند ته دوام ورکړي. نو نن مو هغه تپوس کړو د اندوسکوپیک سپاین جراحي لپاره راځئ لوی پوه شو چې هغه ته څه ستونزه ده. نو دلته تاسو لیدلی شئ چې دومره لوی ډیسک بهر راغلی دی. دا کوم ټیومر نه دی، دا یو ډیسک دی، ځکه چې موږ د هغه کانټراسټ کیمرا هم وکاروله چې وګورو دا ټیومر خو نه دی. نو داسې ښکاري. نو موږ ته معلومه شوه چې دا ډیسک دی او دا یې اسې به باندې فشار راوړی دی. راځئ اوس په بل کټ کې وګورو چې دا کوم لوري ته دی. اوس مونږ په اکسل کټ کې لیدلی شو چې دومره لوی د ډیسک ټوټه ده، دومره لوی ټوټه او دا د ښې لورې پراته ده. نو ځکه مریض ته د ښې پې کې شدید درد دی، په تګ او ناست کې هم ستونزه لري. کومې ګیبې او فعالیتونه چې بری کول دا ټول اوس بند شوي دي. نو اوس من د هغه انډوسکوپیک ډیسک جراحي کوو چې پکې به دا دومره لوی ټوټه د 1 سانتي میټر نه هم کوچني چیراخه ته ټول وباسو او هغه هم بې له دې چې هډوکي پرې کړو، بې له دې چې عضله پرې کړو، بالکل د مینیملی انویسیو تخنیک له لارې. په اندوسکوپیک جراحي کې کله چې موږ ډیسک لرې کړو نو عصبه موږ ته داسې آزاده ښکاري. دلته تاسو لیدلی شئ دا چې نرۍ او اوږده روانه ده دا زموږ عصبه ده او دا چې له کوم ځایه وځي دا غټ جوړښت زموږ سپاینل کارډ دی. نو اوس دا له سپاینل کارډ نه بالکل په آرامي سره وځي، هیڅ ډیسک یې نه پشاوروي. او دلته په دې ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې موږ څنګه یو هوک د نکو او ګورو چې عصبه آزاده شوې ده که نه. کله چې موږ عصبه دومره په آرامي سره د هوک په واسطه وغځو او وګورو چې هیڅ ډول فشار پرې نشته، دا بالکل په بشپړه توګه آزاده ده. نو بیا موږ وایو چې جراحي بشپړه شوه او عصبه بالکل آزاده ده، هیڅ د ډیسک ټوټه نشته چې پرې فشار راولي. اوس دا هغه دی چې مو د دوی له جراحي څخه د ډیسک ټوټه ایستلې ده. تاسو لیدلی شئ چې دا څومره لوی دی. دا ټوټه بالکل د دوی د عصبي پر سر پرته وه. د دې اوړولې لخت تر لخت په 0 نه 5 سانتي میټر پورې دی او دا ټوټه مو بریالي توګه ایستلې ده او اوس له دې وروسته د دوی درد بالکل له منځه تللی دی.